بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په حیراله او ستړي مشو یم. ملګرو، په نننی کلاس کې مې تاسو لپاره ډیر مهم ټکي راوړي دي. دا موږ سره هغه ټکي دي په انګلیسي کې کوم چې د سیاست سره تړلي دي، یعنی د سیاست سره چې په انګلیسي کې څومره ټکي هم تړلي دي اوس وټونه را روان دي. نو تاسو له پکار دي چې دا تاسو دا کلاس تر پایه پورې وګورئ. نو ان شاء الله دا ټول ټکي به زه تاسو ته په اسانه طریقې سره زده کړم. راځئ وخت نه خرابو چې خپل نننی کلاس شروع کړو. پیلنی ټکی موږ سره ډیموکراسي. ډیموکراسي څه ته وایي؟ دا د خلکو حکومت ته وایي، یعنی د عوامو چې کوم حکومت دي، عوام چې کوم لیډران سلیکټ کړي، تاسو چې کوم خلکو له اوټ ورکوئ، نو دې ته موږ څه ویلی شو؟ دې ته موږ ویلی شو ډیموکراسي، یعنی د خلکو حکومت. ارستوکراسي د مالدار حکومت. ارستوکراسي هغې ته وایي چې په هغه ملک یو داسې ملک، یعنی چې په هغې کې د مالدار خلکو حکومت، یعنی چې مالدار خلک څه وغواړي نو هغه به کېږي. نو دې ته موږ څه ویلی شو؟ ارستوکراسي. یعنی که تاسو نه څوک تپوس وکړي چې ارستوکراسي څه ته وایي، نو تاسو به ورته وایي د مالداره خلکو حکومت یا د مالدار حکومت. نان وایلنس. نان وایلنس څه ته وایي؟ عدم تشدد ته، یعنی دې ته ویلی شي چې زه به څه وایلنس نه کوم. وایلنس څه ته وایي؟ یعنی ورانۍ به نه کومه، څوک به وښمه نه، د چا نه به کور نه ورانومه، د چا سره به زیاتی نه کومه، څوک به وښمه نه. نو دې ته موږ څه ویلی شو؟ نان وایلنس، یعنی عدم تشدد، یعنی تشدد خلاف به یم زه. یعنی چا سره چې زیاتی کېږي، څوک چې څوک وښي، غریبانانو سره زیاتی کېږي، نو دې ته موږ څه ویلی شو؟ نان وایلنس. اکانومي. اکانومي څه ته وایي؟ د ملک مالی حالت. یعنی اکانومي موږ هغې ته وایي د ملک چې کوم مالی حالت، یعنی چې دا ملک مالداره دی غریب دی، نو دې ته موږ څه ویلی شو په انګلیسي کې؟ دې ته موږ ویلی شو اکانومي. پرایم منسټر لومړنی وزیر. پرایم منسټر څه ته وایي؟ دا که تاسو په پاکستان کې کتلی څنګه چې عمران خان و، نو دې ته موږ څه ویل شو؟ لومړنی وزیر، یعنی کوم وزیران چې په ملک کې یا د ملک چې کوم حکومت په هغې کې دا مشر وي. پریزیډنټ ولسمشر. پریزیډنټ چې کومه دی دا په پاکستان کې دې سره اوس دومره پاور نه وي، خو بهرحال دا چې کومه دی د پرایم منسټر نه لاندې کس او داسې دومره اختیارات نه وي. نو پریزیډنټ ته موږ څه ویل شو؟ ولسمشر. اوس که موږ په افغانستان کې وګورو، په افغانستان کې چې کومه دی پریزیډنټ داسې لکه په پاکستان کې چې څنګه پرایم منسټر وي. ریزګنیشن. ریزګنیشن څه ته وایي؟ دې ته موږ استعفا ویلی شو. ریزګنیشن چې کومه دی تاسو نه څوک تپوس وکړي، دې ته به مخکې موږ ریزاینیشن ویلو، خو ریزاینیشن دا د دې پروننسیشن دی ریزګنیشن، یعنی استعفا. یعنی که ته اوس چېرته یو ځای کې کار کوي یا یو وزیر په ملک کې کار کوي او هغه استعفا ورکړي، یعنی هغه وایي چې زه په دې خپله څوکۍ باندې نور کار نه کوم، نو دې ته موږ څه ویلی شو؟ ریزګنیشن. آرمي چیف. آرمي چیف څه ته وایي؟ سرلښکر ته، یعنی د پوځ مشر ته موږ په انګلیسۍ کې څه ویلی شو؟ آرمي چیف. ګورنس. ګورنس څه ته وایي؟ دا وایي حکمرانۍ ته، یعنی په یو ځای باندې حکومت کولو ته موږ څه ویلی شو؟ ګورنس. پالیټکس. پالیټکس څه ته ویلی شي؟ سیاست ته ویلی شي، یعنی دا کوم سیاست چې روان دی، څوک د کتاب نه قرآن جوړوي، څوک څه کوي، او دا مطلب دروغ رښتیا چا جوړ کړي دي، نو دا سیاست چې کوم کوي دې ته موږ څه ویلی شو؟ پالیټکس. پالیټیشن سیاستمدار. پالیټیشن چې کومه دی دا څه ته وایي؟ سیاستمدار ته وایي. لکه اوس که په پاکستان کې تاسو وګورئ، عمران خان شو، مطلب مراد سعید شو، علي محمد خان شو، شهریار افریدي شو، دې ته موږ څه ویل شو؟ دې ته موږ ویل شو پالیټیشن، یعنی سیاستمدار. پولیټیکل پارټي سیاسي ګوند، یعنی پولیټیکل پارټي موږ څه ته وایي؟ دا سیاسي ګوند ته وایي. اوس که په پاکستان کې تاسو ته څومره پارټۍ نه ښکاري، لکه اوس عوامي نیشنل پارټي شوله، عوامي نیشنل ګوند، پی ټي آی شوله، دا څومره پارټۍ نه چې هم دي، دې ته موږ په انګلیسۍ کې ویل شو پولیټیکل پارټي، یعنی موږ ورته په پښتو کې سیاسي ګوندونه وایي. یعنی که په پاکستان کې تاسو سره څومره پارټۍ نه ښکاري د سیاست، دې ته څه ویل شي؟ پولیټیکل پارټیز. ووټ آف نو کانفیډنس. ووټ آف نو کانفیډنس څه ته وایي؟ دا د ناباورۍ تحریک، یعنی ووټ آف نو کانفیډنس که تاسو نه څوک تپوس وکړي چې دا څه ته وایي؟ ناباورۍ تحریک. یعنی که تا ته څوک وایي چې مطلب تا باندې زموږ دا باور نشته چې ته حکومت کولی شي او تا د حکومت نه لرې کړي، نو دې ته موږ څه ویلی شو؟ ووټ آف نو کانفیډنس. منسټر وزیر. منسټر څه ته وایي؟ دا موږ وزیر ته وایي، یعنی د هر څه خپل خپل وزیر، یعنی کم کس چې په کم څیز باندې ښه پوهېږي نو هغه یې د هغې وزیر جوړ کړی. اوس که په پاکستان کې موږ کتلی نو شفقت محمود چې کومه دی دا د تعلیم وزیر، ځکه چې دا ډېر زیات قابل کس و، د سیسیس هم کړی و، دا چې کومه دی په دې څیزونو باندې پوه و، نو په دې دا یې د منسټر کړی د څه ایجوکیشن منسټر کړی. اوس که یو کس په بل څه باندې اکانومي باندې پوهېږي، هغه اسد عمر و. اوس که موږ وګورو کمیونیکیشن د دې وزیر چې کومه دی دا مراد سعید و. بهرحال دا کم کس چې په کم څیز باندې ښه پوهېږي نو د هغې وزیر یې جوړوي، مشر یې جوړوي، نو دې ته موږ په انګلیسۍ کې ویلی شو منسټر.
منیسټر اف کامرس د اقتصاد وزیر. لا اینڈ آرډر، لا اینڈ آرډر څه ته وایي؟ دا امن او امان ته وایي، یعنی په ملک کې چې کوم امن او امان دي ته وایي لا اینډ آرډر. ابزرور، کتونکي. ابزرور چې کوم دی دا څه ته ویل شي؟ دا ویل شي کتونکو ته، یعنی موږ چې کوم دی د ملک کم سیاسي حالات دي دا موږ ګورو، دا موږ ابزرو کوو، نو دې ته چې موږ په کم نظر باندې ګورو دې ته موږ څه ویل شو په انګلیسي کې؟ ابزرور. ریزلټ، نتیجه. ریزلټ څه ته وي؟ اوس چې کوم ووټونه وشي او د هغې چې کومه نتیجه راشي، نو چې کوم کس به پرایم منسټر جوړیږي نو دې ته موږ څه ویل شو؟ دې ته موږ ویل شو ریزلټ. رایټس، رایټس څه ته وي؟ دا وي حقوقو ته، یعنی اوس موږ د عوامو چې کوم حقونه دي په حکومت باندې دې ته موږ څه ویل شو؟ رایټس. یعنی د مالدار خلکو چې کوم حقونه دي، غریبانانو چې کوم حقونه دي، مزدورانو، دې ته ویل شي رایټ. سپورټ، سپورټ څه ته وي؟ ملاتړ ته، یعنی موږ کوم کس ملاتړ کوو. پارلیمنت، پارلیمنت څه ته وي؟ دا وي شورا. یعنی که په پاکستان کې تاسو کوم پارلیمنت کتلی، په دې کې چې کومه دی د هر ځای د هرې ضلعې چې کومه دی یو کس ناست دی، نو دې ته موږ څه ویل شو؟ پارلیمنت. وایلنس، وایلنس څه ته وي؟ سپکاوی، یعنی چې کوم دی ته یو غریب کس سره زیاتی وکړي یا چا سره ظلم وکړي یا د چا نه کور ران کړي یا چا له ټق څپېړه ورکړي، نو دې ته موږ څه ویل شو؟ وایلنس، سپکاوی. لیبرل، لیبرل څه ته وي؟ دا وي روشن فکر، یعنی لیبرل چې کوم دی دا موږ داسې کس ته ویل شو کوم چې آزاد خیالی، یعنی چې هغه دې ته نه ګوري چې مطلب دا شی زه په دې معاشره کې وکم او که نه، هغه ډېر آزاد خیالي نه دي، دغه رنګې کس ته موږ څه ویل شو؟ دې ته موږ ویلی شو لیبرل. سیټ، سیټ څه ته وي؟ څوکۍ ته. موږ یې لکه دا سیټ دی، دا څوکۍ ده، یعنی اوس مطلب د یو MNA سیټ، MP سیټ، نو دې ته موږ څه ویل شو په انګلیسي کې؟ دې ته موږ سیټ ویل شو، څوکۍ ته په پښتو کې وایي. سچویشن، سچویشن څه ته وي؟ دا موږ وایي حالت ته، یعنی د ملک چې اوس کوم صورتحال په پاکستان کې روان دی، ډېر بد صورتحال دی، نو دې ته موږ څه ویل شو؟ دې ته موږ ویل شو سچویشن، یعنی حالت، د یو څیز حالت یا د یو ملک حالت ته موږ ویل شو سچویشن. سټیټس، ولایات، یعنی که تاسو اوس په امریکا کې ګورئ، په امریکا کې 52 سټیټس دي، نو دې ته موږ څه ویل شو؟ ولایت. ورته موږ په پښتو کې ویل شو، دې ته موږ په انګلیسي کې ویل شو سټیټس، یعنی دا د صوبو په رنګ، یعنی د اوس په پاکستان کې 15 صوبې دي، افغانستان کې هم دغه رنګ سټیټس وغیره ډېر دي، خو بهرحال دې ته موږ په پښتو کې ولایت وایي، په انګلیسي کې ورته موږ سټیټس ویلی شو. الیکشن، ټول ټاکنې. اوس که موږ وګورو په پاکستان کې چې کوم الیکشن دی، نو دې ته موږ په پښتو کې ټول ټاکنې وایي، په انګلیش کې ورته الیکشن وایي. بیډ سچویشن، بیډ سچویشن وایي دا بدحالۍ ته. الټریسي، الټریسي څه ته وایي؟ دا وایي نالوستیا، یعنی هغه دغه چې اوس مطلب په یو ملک کې د تعلیم یافته چې کوم خلک د هغو تعداد پکې کم وي، نو دې ته موږ څه ویل شو؟ الټریسي. میجارټي، میجارټي وي اکثریت ته. اوس که موږ په پاکستان کې وګورو، نو PTI چې کومه د عمران خان سره ډېر زیات خل ولاړ دی، نو دې ته موږ څه ویلی شو؟ دې ته موږ ویلی شو میجارټي. او میجارټي چې کومه دی اوس په پاکستان کې مسلمانان ډېر دي، نو دغه مسلمانانو چې کوم ډېروالی دی، دې ته موږ ویلی شو میجارټي. ماینارټي، مینارټي موږ څه ته وي؟ لږوالی. اوس که په پاکستان کې موږ وګورو کومې پارټۍ نو چې لږ خلک هغې ته موږ مینارټي ویلی شو، او کم اوس که موږ د کم کس مسلمانان نه دي، یعنی د هغو دین چې کومه دی د موږ نه بدل دی، نو دې ته موږ مینارټي ویلی شو، مذهب چې کوم بدل وي هغې ته موږ ویلی شو مینارټي. انټیریر منسټر، یعنی د کورنو چارو وزیر. انټیریر منسټر چې کومه دی دا د کورنو چارو وزیر، یعنی په ملک کې کوم صورتحال رواني او هغې چې کوم اوس په یو ملک کې مطلب حالات خراب دي، ټیک دي، نو د دې چې کوم ریسپانسیبیلیټي ده، یعنی ریسپانسیبیلیټي اوس څه ته وایي؟ ریسپانسیبیلیټي چې کومه دی دا ذمهوارۍ ته وایي، یعنی د دې کار ټول انټیریر منسټر سي. یعنی انټیریر منسټر چې کومه دی اوس په پاکستان کې موږ وګورو، دا مخکې څوک دا موږ سره وو؟ شیخ رشید. شیخ رشید چې به کم کار کو اوس په پاکستان کې چې به دننه کم صورتحال کو دا به ښه کو دا به خراب، نو دې ته به د دې کار ذمهواري به چا وه؟ دا به موږ سره د شیخ رشید وه. نو انټیریر منسټر څه ته وایي؟ دې ته موږ په پښتو کې د کورنو چارو وزیر ویلی شو، او په انګلیسي کې ورته موږ سمپل ویلی شو انټیریر منسټر. فارن منسټر، فارن منسټر چې کوم دی دا د بهرنو چارو وزیر، یعنی انټیریر منسټر تاسو ته ما مخکې ویلي چې دا ملک دننه، او د فارن منسټر، فارن منسټر چې کوم دی دا د بهرنو چارو وزیري، یعنی بهر چې کوم ملکونو څه کوم صورتحال دا چې کله وزیر اعظم ځي د ملک چې کوم مشر هغه ځي بهر، نو دا هم ورسه خامخا ورسئ. منسټر اف اګریکلچر، د کرنې وزیر، یعنی منسټر اف اګریکلچر د ده کار سي، د ده کار دی چې اوس په ملک کې چې کومه دی اوس تخمونه شو، د فصل وغیره دې سره د ده کاري. نشنلیزم، ملت پالنه،
یعنی نشنلیزم چې کوم دی دا ملت پالنه، یعنی هر هغه کس چې کوم دی اوس که موږ وګورو د ملکونو چې کوم دی نشنلیزم ډېر زیات پاور دی، ډېرې فالو کوي. نو دې ته موږ ویل شو په پښتو کې ملت پالنه، یعنی هر څوک غواړي چې زه هغه کار وکړم چې زما ملک ته پکې پیدا وي. خو په پاکستان کې د بده مرغه چې د عمران خان نه علاوه چې کوم دی څوک هم خپل ملک ته کار نه کوي، هر څوک خپل ځان پیدا لټوي او خپل ځان پوره کوي. منیسټر اف فاینانس، منیسټر اف فاینانس څه ته وایي؟ دا د مالی وزیر ته وایي. اوس د دې منیسټر اف فاینانس چې کوم دی دا ګوره د ده کار سي، د ده کار دی چې په ملک کې چې کوم دا د مالی صورتحال اوس مطلب د پیسو سره تړلې چې کومې خبرې یا مطلب د ملک چې څومره خرچه کیږي یا د یو څیز چې څومره پیدا نقصانات دا کیږي، نو د دې ټول کار سي چا سره دی؟ منیسټر اف فاینانس ته. یعنی که تاسو نه څوک تپوس وکړي چې منیسټر اف فاینانس ته موږ په پښتو کې څه وایي، نو تاسو ورته ویل شي د مالی وزیر. او که تاسو نه پښتو کې تپوس وکړي نو منیسټر اف کامرس ورته په انګلیسي کې هم ویلی شي. منیسټر اف ایجوکیشن د پوهنې وزیر، یعنی تاسو ته ما وویل چې منیسټر اف ایجوکیشن چې کومه دی د ده کار څه د تعلیم سره کاري. اوس که موږ مخکې وګورو نو په پاکستان کې چې منیسټر اف ایجوکیشن کوم څوک وو، هغه و موږ سره شفقت محمود، یعنی هغه به ویل چې سکولونه په کرونا کې موږ بند وکړو او کوکولاوي کړو. نو د دې سره چې تړلې کومې خبرې وي دا ټولې به منیسټر اف ایجوکیشن کولې. اوس که موږ دا وګورو چې منیسټر اف ایجوکیشن چې کومه دی د به څه کار و، د به دا کار مو چې دلته به موږ دا سبق ښیو، دلته به دا شی په اردو کې موږ ښیو، په انګلیش کې به ښیو. نو دا ټول د منیسټر اف ایجوکیشن کار و. کیپیټلیسټ، کیپیټلیسټ څه ته وایي؟ دا سرمایه‌دار ته وایي. یعنی سرمایه‌دار ته موږ په انګلیسي کې کیپیټلیسټ ویلی شو او په پښتو کې ورته موږ سرمایه‌دار وایي. فاینانس منیسټر د خزانې وزیر، یعنی فاینانس منیسټر کار سي د ده کار دی چې د خزانې سره تړلې کومې خبرې، د خزانې سره چې کومې پیسې میسي، نو دا چا سره دا فاینانس منیسټر، یعنی دا په خزانه باندې د پاسه ناست دی، یعنی د ملک چې د پیسو کم صورتحال دا ټول د ده نه کنټرول، یعنی دا خلکو له پیسې ورکوي د بیل بیل هر څه. ریفرنډم، ریفرنډم څه ته وایي؟ دا د عوامو نظر ته وایي. اوس مثال زه تاسو له درکومه، اوس دا زموږ پاټه چې کومه وه، نو د دې کار څه و؟ د دې کار دا و چې ریفرنډم دې وکړی شي، یعنی د پاټه چې کوم عوامو د هغو نه تپوس وکړی شي، یعنی چې تاسو ځان له صوبه جوړېدل غواړئ او که تاسو KPK یعنی پښتونخوا سره شاملېدل غواړئ، نو دغې د عوامو نظر واخیستو. نو یعنی د عوامو نظر ته موږ په انګلیسي کې څه ویل شو؟ ریفرنډم. یعنی که تاسو نه څوک تپوس وکړي نو ریفرنډم. ملګرو نننی کلاس خو زموږ پای ته ورسېدو، خو زه تاسو سره اوس یو څو خبرې هم شریکوم. ملګرو اوس چې راروان کوم دا اوټونه راروان دي، نو په دې کې تاسو څه کار وکړئ؟ په دې کې تاسو دا کار وکړئ چې تاسو د خپل اوټ استعمال خامخا وکړئ او کوشش وکړئ چې هغه کس له تاسو اوټ ورکړئ کوم چې د اوټ حقدار وي، یعنی تاسو تم پیدا کړئ او د غریبو خلکو پیدا کړئ. صرف دا نه چې هغه کس له تاسو اوټ ورکړئ کوم چې دلته وزیر اعظم جوړ شي او بیا چې کومه د دې ځای نه کرپشن وکړي او بهر ملکونو ته لاړ شي او هلته ځان له خپل بنګلې وغیره جوړ کړي. نو تاسو خپل کوشش وکړئ. دا زه تاسو ته ریکویسټ کوم چونکې زه تاسو ته په دې چینل باندې انګلیسي ښیم، نو زما دا حق هم جوړیږي چې صحیح لارې زه به تاسو ته هغه ښیم، بیا ستاسو خپله خوښه ده. نو زه تاسو ته دا نه یم چې تاسو دې کس له اوټ ورکوئ، بهرخال زما خو خپل عمران خان دی او که تاسو چا له اوټ ورکوئ هغو له ورکوئ، خو تاسو کوشش دا وکړئ چې تاسو داسې کس ته اوټ ورکړئ چې کم نه تاسو ته هم پیدا کیږي او ملک ته هم پیدا کیږي. یعنی تاسو داسې کس له اوټ مه ورکوئ چې کم ته غریب تم نقصان ورکړي، ملک تم نقصان ورکړي او ځان ته صرف پیدا ورکړي. نو دې باره کې تاسو ډېر زیات کوشش وکړئ. زه امید کوم چې تاسو به اوس پوه شوي هم وئ چې اوټ حقدار څوک دی او چا څه زیاتی روان دی او موږ د خپل اوټ استعمال په کومه طریقه باندې وکړو، نو تاسو په خپله هم پوه یاستئ. ملګرو نننی کلاس زموږ پای ته ورسېدو، اوس ماله اجازت راکړئ. انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. ما په خپلو دواګانو کې یاد ساتئ او د خپل ځان هم ډېر ډېر خیال ساتئ. چېرته چې هم اوسئ خوشحاله، اباد، بریالي اوسئ. د الله په امان.